دا د چې دی استغفار دی ډیر استغفار کی الله به رزق پراخ کی الله به قرضی ختم کی الله به غربت ختم کی چې کم سړی استغفار ډیر وای نو چې موقع ملاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه بس استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب الله زب بخنه غواړم او توبه وباسم نو چې کم سړی استغفار ډیر وی الله به د رزق پراخ کی دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وی او د رزق تنګي او د په رزق کې تنګي نو بار بار د ورځې موقع ملاویږي ډیر وی خک ډیر نشو ویلې نو کم از کم دا سل پیری خو چې د ورځې خامخا سړی وای 1500 دی وای خو چې نشي ویلې نو سل پیری خو خامخا دې سره الله رزق فراخ کوي دویم هغه لیکلي دی یو سړی باندې قرضه د رزق تنگ دی نو دویمه نسخه هغه دا لیکلي چې دی درود شریف ډیر دی چې کم سړی درود شریف ډیر وای دی به نه غریب کیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ وګورئ پټرای په لګوکای خلق وزمایل ازمودا خلق پټرایان وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ دی به الله نه غریب کوي د لاس په همیشه ورکون کې وي د لاس په اغستون کې نه جوړیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای هر درود چې وای کم درته آسان یو کم ډیر ویلې شي بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر دی نو د درود شریف ورد ډیر کوي الله بم غریبی ختم کیو الله بم مالدار کی او چې کم سړی ډیر قرضدار وي او قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی علماء وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی قرضونه او کاروبارونه هر سبای قرضونه به ختم شي او کاروبار به کولاو شي الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وای یو هغه دا وجلی کلی چې دام د رزق د پراخای د پاره چې دی سړی باندې به غربت ناراضي چې کم بنده درود شریف وای کنی شوروی که درود شریف وای غربت په ناراضي ان شاء الله همیشه به مالدار بل علماء اغلی کلی دی وای چې کم سړی حجون او عمره سیوا کی دی بنه غریب کی من خوایو چې که حج او عمره لازم جټولې پیسې به په دی ولګي نو بیا بسکو چې کم سړی حجون او عمره ډیر کی دی بنه غریب کی یلی کلی په دبا الله مالداری راوړي دی با الله نور مالداری چې حج لډیر زی او عمرو لډیر زی دی با الله نور مالداری او نور مالداری به په الله راولي بل وجه لیکلی دا سبب لیکلی دی د رزق د پراخۍ د پاره چې وی کله سړی په درستخوان ناس یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري یو بده الله غریب کینا او بل بده د حافظه مضبوطی د نه بیر ناراضي نن سبا زنانو ته سمره د ییرو مسله د ییر دیرانه ییر شورانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو به الله غریب کینا او بل به الله حافظه مضبوطه کی د دې سړی حافظه به مضبوطه د نه بیر ناراضي چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دې به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې د هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه سکئ چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې بهیږي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روانه چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو تم وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ
پدې الله د بنده رزق سیوا کی دا بنده بنه غریب کیږي تاسو بلیدلی ډیر مالدار بم دسی لیدلی چې اچانک غریبانان شي ډیر نیستی پیراشي دا دی د رزق بے قدری وکي اسی دا درسخانونه دسی نولی پغولی کې او برندو کې ارز ورکر کور کې بوچړي پراتی دا د رزق بے قدری وکي نه الله تینا اگر رزق والی او بل وجه لیکلی د رزق د پراخی د پاره او د مالدارۍ د پاره چې وی کم سړی نفلی صدقې ډېرې ورکوي صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي ښه کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به بل نه ورکوي الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به بل ورکوي نه ورکون کې لاس الله اغستون کې نه جوړي چې کم سړی نفلی صدقات ورکوي زکاتونه نه زکات خو پتا د الله حق دی خو به ته ورکوي چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کارو مونږ وایي چې وکړو چېرته او ټول کلي کې مشهوره کو زکات ورکوما زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي دا مال نه به مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کی او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي ښه حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده چې هغه څانګه ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده په جنت کې نو دی به جنت ته ځي سخي سړی الله ته نږدې دی مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډیره ورکوي الله به دې نه غریب کوي الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي دا ډیر ښه صفت دی دا ځان کې پیدا کو غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوى الله بس تقوا اختیار کړه الله نه یریږه قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی نور راته پسې لږ سیوا وکړه نور نصیحت راته وکړه وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع فإنه د قرآن تلاوت شروع کا فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء الله نه یریږه ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه نو وی چې د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده ځمکه کې نور دی مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي مخ به دې روښانه قبیله به دې روښانه د قرآن تلاوت کوه د قرآن تلاوت کوه دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي وزخر لک فی السماء د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي مونږ باندې کلونه تیر شي روح کال تیر شي مونږ قرآن ختم کو په ناظره قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو نو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کو ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیب د آسمانی کتابونه څومره نازل شوي وو ما ته وی
چې سل صحیفې نازلې شوي دي او سلور آسماني کتابونه د اسمان نه سل صحیفې راغلي دي او سلور آسماني کتابونه دي ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت